د اسلامي نظام په خصایصو کې دا دی چې قانون د نظام به د الله تعالی جل جلاله کتاب شریعت وي. هغه نظام اسلامي نظام دی چې شریعت قانون سو، بیا خو په فیصله په قرآن او په حدیث باندې کیږي، فقه باندې به کیږي. چې کله فیصله د قانون ماده هغه د الله تعالی کتاب سو، د نبی علیه السلام احادیث سو او د فقهاو اقوال سو، نو بیا ویلای شو چې دا نظام اسلامي نظام دی. هلته قرآن بیا معطل نه وي. او خدای مکړه په کوم نظام کې چې بیا قوانین د بشر د خوا جوړ شوي قوانین دي، هلته بیا نظام اسلامي نشي پاتې کېدلی. ځکه که یو ځای د غله دپاره دا لیکل شوي چې غلا یې وکړه، دا چې 3 کاله بندي سي، 2 کاله چې بندي سي، نو د دې حکم په تطبیق سره د الله پاک جل جلاله د کتاب فیصله مابین ولاړه. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. نو بیا دا حکم د سرخی ولاړی، دا د بشر حکم رالی، د الله پاک کتاب معطل سو. که څوک زنا وکړي بیا دې جزا ورته وټاکي چې دا 1 کال بندي سي یا 10 کاله بندي سي، او هغه الهي حکم پاتې شي والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نو بیا هغه خداوندي حکم پاتې شو چې یا رجم دي یا دوری دي، په مقابل کې به بیا دغه راځي هغه بندگی. همداسې په قصاص کې، همداسې په صاحب الفساد کې، که بشري قوانین تطبیق سی الهی قانون د مابین نزی، بیا نظام اسلامی نشو. او که چیرې د الله پاک جل جلاله کتاب ته توجهي، شریعت ته توجهي، بیا به نظام اسلامی. الحمدلله زموږ ستاسې موجوده نظام ټولې فیصلې د خدای پاک د کتاب په رڼا کې دي.